السلام علیکم ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن 4 اکتوبر ته د پی ټی آی چې کومه احتجاج دی نو دغه دپاره چې دی نو علي امین ګنډاپور چې دی نو پنجاب ته داخل شوی دی او په پنجاب باندې اوس روان دی. خو بل دا چې په پنجاب کومه پولیس دی نو مکمل طور باندې هغوی په شیلینګ شروع کړی دی، په عوام باندې شیلینګ شروع کړی دی. علي امین ګنډاپور چې کومه قافله ده نو هغه روانه ده، خو په هغه باندې شیلینګ شروع کړی دی. بل طرف ته چې د پی ټی آی چې کوم کارکونان دي نو ډېر کارکونان چې دي نو هغه ورسره مشینان هم وړي دي، نو مکمل طور باندې خانه جنګي ته خبره رسي ملګرو. بل طرف ته چې دی نو محسن نقوي چې دی نو فوج چې دی نو تعینات کړی دی په ډي چوک کې، مکمل طور باندې ډي چوک چې دی نو مکمل طور باندې بند کړی دی، روډونه مکمل طور باندې بند کړي دي. خلکو ته هم ډېر زیات مشکلات دی، عوام چې دی نو مکمل طور باندې روان دی اوس که نه هغه چې دی نو ځان به احتجاج له رسوي که دا احتجاج یوه میاشت پس ولې نه وي که موږ ورسو ډي چوک ته، خو موږ به ډي چوک ته ځو. علي امین ګنډاپور هم ویلي او عمران خان چې دی نو عمران خان دا ویلي چې تاسو به احتجاج نه کینسلوئ چې د څو پورې د تمام نه وي. نو بل طرف چې دی نو کارکونان چې دی نو د عمران خان چې کومه کال ورکړی دی نو په هغه باندې دا کم کال چې ورکړی دی د عمران خان ورکړی دی نو هغه پلپ بیک وایي او ټول چې دی نو ټول پکې راللو او عوام چې مکمل طور باندې روان دي په ډېر ګڼ تعداد باندې. هغه ورته روډونه کنستي دي، په روډونه کې او د سمې ګاډۍ کنستي دي، خو د هغه نه پس چې دی نو عوام چې دی نو مکمل طور باندې عوام روان دي. علي امین ګنډاپور چې دی نو اکسکیویټر او دا کرینان میرانان ټول هر څه ورسره بوتلل که نه کومه چې سامان لګي که نه د شیلینګ کومه ساماني نو مکمل طور باندې هغه ورسره هم وړی دی. نو مکمل طور باندې حالات بل شانې کرن احتجاج ونی شي نو دا به سبا کېږي، سبا به ډي چوک ته رسي. وایي که هر کله یې که میاشت پس نه ولې نه وي که نه که موږ به یو ځل ډي چوک ته راسو، په ډي چوک کې موږ به خامخا احتجاج کوو. ملګرو علي امین ګنډاپور چې نو ډېرې سختې خبرې وکړلې. بل طرف ته چې نو په هغه باندې وارنټ ګرفتاري هم جاري شوې ده، خو انشاءالله هغه چې دی نو ضمانت یې ورکړی چې د 25 اکتوبر پورې به دا څوک نه د 25 اکتوبر پورې به دا څوک نه ګرفتاروي، ځکه چې په شاور های کورټ چې دی نو دا ضمانت یې ورکړی چې د 25 اکتوبر پورې به تا هېڅ څوک نه ګرفتاروي او به تا ته څوک لاس هم نشي درولی. او بل طرف ته چې دی نو په اسلام آباد کې حالات مکمل طور باندې خراب دي، ځکه چې زنانې هم چې کومه تل وي اسلام آباد ډي چوک ته نو هغه هم نیولې دي، دوه کسان چې دي نور هم نیولې دي، هغه چېرته د آفس دپاره تلل که نه او هغه چې دي نو هغه ونیول او د هغه نه پس چې دی نو ویې وړلی. هغه ورته ویل که نه په جړه باندې جړل چې موږ د آفس دپاره راغلو، خو چې موبایل یې ورله کتلی دی نو چېرته د پي ټي آی والا ویډیو پکې لیدلی ده، د هغه نه پس چې دی نو چوت کړی دي و چې د دې پي ټي آی والا ویډیو پکې ده. نو مکمل طور باندې دا نوي معلوماتو د ډي چوک چې کومه احتجاج دی نو وایي دا به خامخا کېږي او پي ټي آی والا چې دی نو ډېر په غوسه کې روان دي، بلکل ماشینګنې یې ورسره اخیستې دي. نو اندازه داسې ده چې بل شان ده، هغه چې دی نو لیندې هم ورسره اخیستې دي، مکمل طور باندې تیار پي ټي آی والا تللي نو هغه هم راغلي دي، ځکه چې 100 ګروپونه چې دی نو د فوج تعینات کړي او په ډي چوک کې چې دی نو ډېر زیات فوج راغلی دی، نور رینجر راغلي دي. نو مکمل طور باندې په ډي چوک کې چې دی نو نن به چې نو بیخي نن که ونه رسي که نه نو سبا له به رسي، د شپې به رسي، او مکمل طور باندې حالات خراب دي، ځکه چې کارکونان چې دي نو کارکونان ته دا ویل دي ویل چې تاسو به چې نو د هغه پورې به کور ته نه ځئ چې څو پورې تاسو د احتجاج نه یې کړی. عمران خان کال ورکړی دی نو عوام چې دی نو مکمل طور باندې غوسه دی. نو اوس نه وي څه کېږي مخکې نو انشاءالله ستاسو سره به شیر کوو. ویډیو ضرور شیر کړئ د نورو ملګرو سره.